د 1404 کال د کانکور ازموینې بریالي زده کوونکي یا په ټوله کې کونړ کې چې جګې نمرې ترلاسه کړې وې او د خپلې خوښې ښه پوهنځو ته یا پوهنتونونو ته کامیاب شوي وو، هغوی ته یو د تشویق پروګرام د چیلنجر اکاډمۍ له خوا نه جوړ شوی دی. له وخت نه چې کله د کانکور ازموینې نتیجې اعلانېدلې، زه په دې تلاش کې وم چې د کونړ ولایت نه به زمونږ له خیره یو کس نه یو کس اول نمره را زما خو هدف ډېر لوړ و، یعنې ما غوښتل چې د کانکور کې د افغانستان په سطحه باندې راشم او نومره شم، او که اول نمره نه وي نو په ستورو کې باید خامخا چې واوسم او ډېر یوازې د ځان لپاره نه وم په تمه، بلکې د خپلې ټولې کورنۍ لپاره په تمه وم او هغوی د زما څخه زما بریا ته په تمه وم. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به ښه وي او د ژوند چارې به مو تر دې دمه په خیر تېرېږي. دوستانو یو ځل بیا اظهار سلارزی ستاسې په درانه چوپړ کې او دا ځل هم له یوې نوې او داسې خپرونې سره چون ما ته دغه خپرونه بیا ډېر زیات ارزښت لري. نن د چیلنجر اکاډمۍ یا نوي چلند اکاډمۍ ته راغلی یم چې دی د کونړ ولایت کې د انګلیسي تر ټولو لویه اکاډمي ده. د 1404 کال د کانکور ازموینې بریالي زده کوونکي یا په ټوله کې کونړ کې چې جګې نمرې ترلاسه کړې وې او د خپلې خوښې ښه پوهنځو ته یا پوهنتونونو ته کامیاب شوي وو، هغوی ته یو د تشویق پروګرام د چیلنجر اکاډمۍ له خوا نه جوړ شوی دی. موږ هم دغه پروګرام برخه یو او غواړم دلته دغه خپرونه د ځوانانو د علم د تشویق په پار را جوړه کړم. نو تاسې راسره تر پایه مل پاتې شئ. په ټوله کې نن ډېره خوندوره خپرونه په دې ده چې نن به زموږ ګلالي ځوانان تشویقیږي، هغوی ته به د کونړ مشران ځوانان ډالۍ ورکوي او همدغه راز د راتلونکي لپاره به لا ډېرې ښې مشورې ورکوي. نو تاسې راسره د خپرونې تر پایه مل پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. تاسې وکتل د همدغه ځوانانو چې ما یې مخکې یاده وکړه چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې ترلاسه کړي دي، هغوی ته د تشویق پروګرام د چیلنجر یا چلند اکاډمۍ محترم بنسټګر او مدیر صاحب جوړ کړی دی او همدغه راز یو څو ځوانان ورسره نور هم ملګري دي چې هغوی سره به وروسته خبرې کوو. مدیر صاحب یو ځل بیا کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ. ډېره مننه ارمان صاحب، هر کله راشئ. خوشحاله یو چې تاسو راسره په دې غونډه کې او د افتخار ځای دی چې د کونړ ټي وي غوندې یو داسې رسنۍ راځي او زموږ غونډه ریکارډ کوي. ډېر افتخار. ډېره زیاته مننه. موږ په تاسې ویاړو چې هم همیشه لګی وئ
د کونړ ماشومان ځوانان روزئ او د دې ترڅنګ بیا نور هم تشویقوئ. دا زموږ لپاره هم د ویاړ ځای دی. کور ولان بس د وطن بچي په موږ ډېر حقونه لري او دا موږ په هغوی نه احسان کوو. احسان یې زموږ پرې نشته دی. دا په موږ باندې حق دی. د یو تعلیمي ځوان په توګه زه دا حق لرم چې د کونړ ولس او د کونړ بچي ته داسې زمینې برابرې کړم لکه نن چې موږ شاهدان یو. دا زموږ دپاره ویاړ دی او افتخار دی. مدیر صاحب ډېره مننه. په کونړ کې چون کورسونه مکاتب او داسې ډېر شخصي کورسونه او دغه لرو موږ تاسې وایئ چې د دغه ځوانانو لپاره مو د تشویق پروګرام په لاره واچو. دغه دی ډېر زیات خلک مو راغوښتي دي تر څو هغوی تشویق شي او دغه چون نور ځوانان هم ګوري هغوی هم تشویقېږي او دغه ځوانان تر ډېر اوږد مهاله آینده پرته د هغې کې هم تشویقېږي. څه احساس مو پیدا شو؟ دغه فکر در سره څنګه پیدا شو چې دغه ځوانان تشویق کړي؟ له وخت نه چې کله د کانکور ازموینې نتیجې اعلانېدلې زه په دې تلاش کې وم چې د کونړ ولایت نه به زموږ له خیره یو کس نه یو کس اول نمره راځي. خو چونکې د قسمت او د تقدیر فیصلې دی خوشحاله یو هغه ځوانانو ته مبارکي وایو څوک چې اول او دویم او دریم درجه راغلي دي. دغه ځوانان چې د کونړ ولایت نه راغلي دي د دوی دپاره ما ډېر تپ و تلاش وکړ او ډېر زیات وګرځېدم. د ملګرو سره مې اړیکې ونیولې چې په دې نتیجه کې زه بریالی شوم چې د کونړ ولایت نه هغه 3 ځوانان چې طب ته کامیاب شوي دي او د ډېرې خوارۍ کړي دي ډېر زحمتونه یې ویستي دي دوی هم دلته راوغوښتل تر څو دوی تشویق کړو. مخکې مې یادونه وکړه چې د ځوانانو موږ باندې ډېر حق دی. یو تعلیمي ځوان په توګه زه او د چلند اکاډمي ټوله موږ همدا نوښتونه رامنځته کړي دي. کوشش هم دا دی چې په کونړ ولایت کې کوم ځوان د تعلیمي کار کوي یا داسې یو کار کوي چې د ټولنې په خیر او د خیر سبب ګرځي د هغوی دپاره موږ دغه شان تشویقي او روزنیز پروګرامونه اعلانوو او هر وخت همغه کړي. ډېر د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی چې د کونړ نه هم په دغه عمره نمرو چې په 341 340 او 330 نمرو باندې یو ځوان کامیابېږي زموږ دپاره ویاړ او افتخار. صاحب تاسې ته په چارو کې بریالیتوب غواړم او خدای دې وکړي چې ستاسې راتلونکی هم د کونړ د ولسونو لپاره د خدمت جوګه. ډېره مننه ارمان صاحب. تاسو نه مننه کوو. په آخره کې په ټولو ځوانانو مې دا غږ دی تعلیم وکړئ. تعلیم یوازینۍ لاره ده چې موږ به د خلاصۍ طرف ته وړي. زحمت باید وباسو خوارۍ وکړو. د هر کامیاب انسان تر شا سخته ده مبارزه ده او تکلیف دی چې دوی تیر کړی دی چې نن یې موږ دغه ځوانان ثمره ګوري. او په آخره کې یو یادونه کومه چې چلند اکیډمي د کورسونو د طرز العمل له مخې د چلنجر نوم چلند ته بدل شوی دی. نو کله چې د چلند نوم یادېږي د ځوانانو په فکر کې باید نوښتونه یاد شي او هغه خوارۍ او زحمتونه چې موږ د ټولنې دپاره ویستي دي دا باید په ذهن کې راشي. تاسو نه ډېره مننه کوم چې راغلی. کور مو ودان خیر. درنو لیدونکو د کونړ کې په ټاپ نمرو کې چې اول نمره راغلی دی ترڅنګ مې ولاړ دی نور به د دې احساسات د دې کیسه دا یې به راته خپله وایي. ستړی مه شي کونړ ټي وي ته. مننه کوم چې زه مو راوغوښتلم او داسې یو تشویقي غونډه موږ ته برابر شوې او د هغه څخه موږ ته ډېر ښه احساس وشو او موږ ډېر خوشحاله شو تر څو چې دغسې کارونه زموږ لپاره نور وشي زموږ د راتلونکو ځوانانو لپاره وشي نو دا به زموږ لپاره ډېر ښه وي. ډېره مننه. نوم به دې راته واخلې په څو نمرو باندې پوهنتون ته کامیاب شوي وئ کوم ښوونځي ته راغلي وئ او په ټوله کې دغه سلسله څه ډول تېره شوه در باندې؟ نوم مې فریدالله دی د کونړ ولایت شګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم او زده کړه مې یعنې مکتب چې دی هغه مې په عمرا خان لیسه کې ویلی دی هغه څخه فارغ شوی یم او د کانکور سلسله داسې وه چې د مکتب په وخت کې مې خپله رقابت او اول نمره او یا دویم نمره او کوشش تر څو چې یو ښه راتلونکی ولرو او د هغه نه بیا وروسته یو مدګۍ سیستم ته شروع مې وکړله نو په ننګرهار کې مې یو څه نیم کال یا 6 میاشتې مدګي ویله د هغه نه بیا وروسته پسې لاړلم یو امتحان مې ورکړو خو زما په طبعه نه و برابر هغه پوهنځی کوم ته زه راغلم د هغه نه بیا لاړلم کابل ته ژواک ښوونیز مرکز کې مې درس شروع کړو تقریبا څه کم یو کال یا 10 میاشتې مې هلته مدګي ویله او زما خو هدف ډېر لوړ و
یعنی ما غوښتل چې د کانکور کې د افغانستان په سطحه باندې راشم عمومي اول نمره شم او که اول نمره نه وي نو په ستورو کې خو باید خامخا چې واوسم او ډېره نږدې نه چې تقریبا چې مکمل رسېدلی وم خو بس څه ډول و هغه وخت څه ډول و کله چې د ازموینې پایلې اعلانېدې او تاسې ډېر په بېصبرۍ دې ته په تمه وئ چې تقدیر به کومه معامله کوي بالکل ډېر د وارخطایي ځای هغه وخت هغه چې سړی ډېر وارخطایي چې اوس څه به کېږي او زه به څه ته راغلی یم او زه به خپل هدف ته رسېدلی یم که نه بس همدغسې وخت تېرېدو د شپې یو شپه او یو ورځ به راباندې د کال هم تېرېدله نه ختمېدله مونږ چې نتیجې اعلان شي چې څه شوي دي خو زه اخر هم نتیجې اعلان شولې اوس هم زه خپل هدف ته ورسېدلم زما لوی ارمان او زما د کورنۍ هدف او ارمان چې همدغه چې زه دې پوهنځي ته راشم نو زه یو ډاکټر جوړ شم اوس هم د افغانستان د کانکور په ازموینه کې د بریالۍ شاګردانو په ټاپ نمرو کې تاسې هم شمېرل کېږي د افغانستان په سطحه او کونړ کې په اول یو هر څه ممکن دي دا واقعیت خبره ده په ژوند کې چې هر هغه شی تاسې غواړئ او د هغې لپاره زحمت وباسئ هر څه ممکن دی او یو ورځ وررسېږئ زه در باندې ویاړم د کونړ ټي وي ټول لیدونکي در باندې ویاړي ډېره مننه کور مو ده سلامت اوسئ دوه تنه فارغین البته بریالي زده کوونکي نور هم دي هغوی سره هم غږېږو ملکیان اوس نو دویم نمره دریم نمره مو تر څنګ ولاړ دي قاري دریم نمره دی او دا ورور یې دویم نمره دی ستړی مشي کونړ ټي وي ته خیر اوسې د کونړ ټي وي له ټولو کارکوونکو څخه او د دې د سپانسر څخه ډېره مننه کوم تر څو د ځوانانو د تشویق لپاره داسې برنامې په مخه اچولې دي چې هغه د ځوانانو تشویق کوي درسونو ته او د هغوی سره مرسته کوي تر څو خپلو اهدافو ته ورسېږي ډېره مننه ډېره زیاته مننه قاري ته هم ستړی مشي تاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ تاسو ته به بیرته راوګرځو دا چې قاري ته وروستیو کې ښه راغلاست وایو قاري به راته ځان هم معرفي کړي کوم پوهنځي ته راغلی کوم پوهنتون ته او په ټوله کې به دغه سلسله راته بیان کړي نوم مې رحیم الله د پلار نوم مې عبدالحکیم دی د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ اوسېدونکی په 1403 کې د نرنګ هلکانو لیسې څخه فارغ شوی یم او په مثلث کانکور د ریسا کونړ څانګه کې مې د کانکور آمادګي برنامه تعقیب کړې او 1404 کانکور عمومي ازموینه کې د 330 نمرو په اخیستلو سره د پکتیا عمومي طب ته بریالی شوم څه وخت چې د ازموینې پایلې اعلانېدې څومره وارخطا برېښېدی زړه مو درزېدو او بالاخره په دغه ورقه مو سترګې ولګېدې او د خوښۍ زیری مو ترلاسه کړه ډېر زیات خوشحاله شوم دا په ژوند کې تر ټولو غټ ارمان زما همدا او الله جل جلاله نه داسې څوک نه مثبت نظرونه ډېر وکړو منفي مثبت نظرونه دي او تاسې خپله څه فکر درلودو چې څه به کېږي ما خو بس امتحان ورکړی و نو بس په الله توکل و باوري وې چې زه به په لوړ موقف راځم انشاءالله باوري راتلونکي ته څه پلان لرئ راتلونکي ته دا پلان لرم چې انشاءالله راتلونکي کې د خپل ولایت کونړ لپاره او د ختیځ زون او د ټول افغانستان سره د ټولو خلکو لپاره خدمت جوګه وګرځئ ځوانانو ته څه پیغام لرئ مهرباني ځوانانو ته دا پیغام لرم چې هغوی ما بس وخت تېر نه کړي او همدغه شانتې د ځان لپاره یو هدف وټاکي او نو بس الله جل جلاله د انسان هڅې بس نه دي بالکل بالکل ها وروره نو ته به هم راته دغه سلسله بیان کړې چې په تاسې څه تېر شوي دي چون دا ډېر سخت حالات وي کله چې تاسې په تمه یې وایي چې تقدیر به کومه معامله کړې وي څه به کېږي بریالی به یم نه به یم کوم پوهنځي ته به یم د خپلې خوښې به یم دغه کیسه به له تا هم واورو ما چې کله د کانکور امتحان ما د مکتب د دورې نه دا هدف ځان ته درلودو تر څو د کونړ د ولس لپاره د ختیځ زون لپاره د افغانستان په سطحه باندې لوړه نمره واخلم کار مې هغې ته کوو تر څو د سید جمال الدین افغاني تاریخ یو ځل بیا راژوندی شي او خلک بیا په افغانستان او په ټوله نړۍ کې داسې ونه وایي چې په کونړ کې نور سید جمال الدین افغاني بچیان د هغه په شان اشخاص نشته همدغه هدف مې درلودو کار مې ورته وکړو
تیر کال د کانکور په عمومي ازموینه کې ما 315 نمبرې واخیستې او د خپل هدف او طب پوهنځي څخه یو قدم وروسته پاتې شوم. نو همدغه خبرې همدغه ارمانونه چې ماته بیا انرژي راکوله تر څو خپل هدف ته ورسېږم. د همدغې لپاره مې هڅه شروع کړې وه. کانکور ته ډېر فور انرژي ورغلی وم، ډېر په قوت ورغلی وم او ویل مې چې دغه مقام خامخا زما دی. خو تقدیر داسې فیصله وکړه چې کم دویم هدف چې موږ ټاکلی و هغې ته ورسېدلو. ډېر ښه. کله چې ازموینې اعلان شوی و تاسې دغه د خوښۍ زیری ترلاسه کړو، کور ته وننوتئ، مور پلار سره مخامخ شوئ، څه احساس مو درلودو؟ د مور او پلار خوښي دې څه ډول وه؟ مور او پلار، د کورنۍ غړي، کاکاګان، انا، نیکه، ورونه او خویندې، بیا هغه دوستان چې د انسان خواخوږي وي، هغه اشخاص دي چې هغوی بیا د انسان نه د هغې بریا ته ډېر زیات په تمه وي. زه یوازې د ځان لپاره نه وم په تمه بلکې د خپلې ټولې کورنۍ لپاره په تمه وم او هغوی بیا زما څخه زما بریا ته په تمه وو تر څو هغوی ډېر انتظار ګاللی و. زه خپل هدف طب پوهنځي ته ورسېږم خو ما بیا ډېر لوړ هدف درلودو. لوړ هدف دې م راته ووایي، څه هدف؟ هغه مې د افغانستان په سطحه عمومي اول نمرګي وه. دا چې تاسې څه ناڅه ورنږدې شوئ، موږ به په نورو ځوانانو، مشرقي ځوانانو، په کونړو ځوانانو، د ټول هیواد په ځوانانو دا غږ وکړو چې هڅه وکړئ، یو ورځ نه یو ورځ کامیابېږئ. همداسې به وي؟ همداسې ده. خامخا هر څوک خپل هدف او هیلې ته رسېږي. اله العالمین چې دی دا د انسان کم ظرفیت چې لري، کومه پوهه چې لري، په هغه باندې فیصله نه کوي. که چېرته یو شخص داسې اوسي چې هغه ډېر زمونږ په اصطلاح باندې هغه تنبل اوسي، هغه ته در زر نه زده کېږي، که چېرته دا د افغانستان د عمومي اول نمره څخه زیات کوشش وګالي نو اله العالمین یو داسې ذات دی چې هغه درته دغه مقام ورکوي. نو په ځوانانو باندې غږ کوم تر څو کونړ ولس یو داسې ولس دی چې خلک په ښه سترګه اوس وخت کې په علمیت کې نه ورته ګوري، هغوی ډېر په ټیټه سطحه کې حسابوي. نو په ځوانانو باندې غږ کوم چې باید غیرت پیدا کړو او د سید جمال الدین افغاني کم تاریخ چې موږ ته پرېښی دی هغه د یو ځل بیا راژوندی کړو. دوستانو دغه ورور ډېر اوږد فکر لري او دغسې ځوانان دي زموږ د ټولنې د دې نه لوی بریاګانې غواړم. ډېره مننه. تاسو څخه بیا هم مننه کوم تر څو د ځوانانو ښه سپانسر اوسئ او ځوانانو ته دغه تشویقي جنبه ورکوئ. یوه خبره کول غواړم که چېرته یو څوک هر ډول مالي امکانات، هر ډول پوهه ولري بلکې هدف ته په رسېدو کې تشویق ډېر زیات مهم دی. که هغه د کورنۍ د غړو څخه وي، که هغه د یو بل چا له لارې وي، که هغه د استادانو له لارې وي، نو دا تشویق ډېر مهم دی. او بل په هغه اشخاصو باندې غږ کوم، هغه اشخاص چې په ټولنه کې منفي فکرونه خپروي، له هغوی څخه هیله کوم چې له اله العالمین څخه وډارېږئ او ځوانان هغه څوک چې د هېواد راتلونکی دی هغوی هیڅکله د خپلو اهدافو یوازې د دوی هدف نه دی بلکې د ټول افغانستان هدف دی چې افغانستان د نړۍ په سطحه د طبابت په بخش کې، د انجینرۍ په بخش کې، د کمپیوټر ساینس په بخش کې لومړی مقام وګټي. اشخاص شته دی بلکې منفي فکره اشخاص دوی له خپلو اهدافو څخه ښکته راولي. نو له دوی څخه هیله کوم که چېرته ښه نشئ ویلی نو منفي فکرونه ځوانانو ته مه انتقالوئ. ښه ارامه فضا موجوده ده. هغه څوک چې منفي فکر وړاندې کوي تاسې شاته وغورځوئ، کیسه کې مه اوسئ. داسې به وي. همدغسې. ډېره مننه. خاص ځوان نه یو جهان مننه. کور مو ودان.